لاندې د کاروبار پیل. څنګه کولی شو یو غوره کاروبار پیل کړو؟ د دې کتاب لیکوال حکمت الله نظري دی. زه حکمت آریان یې درته وړاندې کوم. کاروبار یا بزنس څه دی؟ د نړۍ انساني جوړښت له پیل څخه تر اوسه په دې هڅه کې دی ترڅو د ټولنې اړتیاوې پوره کړي. که موږ او تاسو خپل چاپېر ته غور وکړو نو وبوینو چې په ټولنه کې ټول وګړي په بیلابیلو کارونو بوخت دي. د بیلګې په توګه هټیوال پر هټیوالۍ، بزګر په بزګرۍ، روغتیاپال په درملنه، ښوونکي په ښوونه او کروندګر په کرنه بوخت دي. ټولې هغه کړنې چې د هغوی موخه د توکو یا ګوډز او چوپړتیاو یا سرویسز په وسیله د شتمنۍ لاسته راوړل وي کاروبار بلل کیږي. کاروبار د اقتصاد له مهمو سکتورونو څخه شمیرل کیږي چې د نورو ځانګړو سکتورونو ترڅنګ کولی شي د یو هیواد په وده او پرمختګ کې بنسټیز رول ولوبوي. کولی شو ووایو چې کاروبار د تولیداتو د ودې او اقتصادي پرمختګ یوه وسیله ده. په عامه معنا د توکو د تولید، د وګړو او سازمانونو ترمنځ د یادو توکو راکړه ورکړه او خرڅلاو، د خدماتو وړاندې کول او داسې نورې ټولې کړنې چې د ګټې او شتمنۍ د لاسته راوړلو په موخه ترسره کیږي کاروبار بلل کیږي. ټول کاروباري سازمانونه په دې فکر کې دي چې کاروبارونه یې د اوږدې مودې لپاره دوام ولري او پر اقتصادیت سربیره د ټولنې او وګړو اړتیاوې پوره کړي. کاروباري ادارې تل په دې فکر او هڅه کې دي چې د کاروبار ساحه پراختیا عمومي چې دا کار په ساده ډول سره ممکن نه دی. همدا علت دی چې د پرمختګ په موخه ځانګړي اغیزمن پلانونه تنظیموي او په پلي کولو کې له پوره دقت څخه کار اخلي. په کاروبار کې نوښت د نوښت لرونکي کاروباري انګیزې درلودل، قوي هوډ او له خپل کار سره مینه هغه څه دي چې هر کاروبار د بریا تر بریده رسولی شي. قوي مدیریت، مسلکي کاري ټیم، بازار موندنه، محاسبه، د کاروبار ټولو برخو دقیقه څیړنه، د ستونزو معلومول، فرصتونو ته لاسرسی، لاسته راوړنو ته دوام او د خنډونو له منځه وړل د یو کاروبار د ځواکمنتیا لپاره اړین ګڼل کیږي. ډیری کاروبارونه د یو منظم کاروباري پلان د نشتون له مخې د ماتې سره مخ کیږي او نشي کولی د بریا تر پولو ورسیږي. د دې لپاره چې یو بریالی کاروبار ولرو اړینه ده چې له هر څه وړاندې یو پوره او هر اړخیز کاروباري پلان تیار کړو ترڅو په مرسته یې وکولی شو خپل حال مدیریت او د آیندې وړاندوینه وکړو. د اقتصاد علم ډیری علما په دې اند دي چې هر هغه کاروبار چې د کاروباري پلان پر بنسټ په مخ لاړ شي د بریالیو کاروبارونو په ډله کې راتلی شي. همدارنګه د قوي مدیریت ترڅنګ د معلومو موخو ټاکل او د نوموړو موخو لاسته راوړلو لپاره د یو منظم ټیم طرحه کول هغه څه دي چې د کاروبارونو او سازمانونو د بریا لامل ګرځي. دا چې څنګه کولی شو یو بریالی کاروبار ولرو، د کاروباري انګیزې اړتیا په کاروبار کې څه ده، د یو بریالي کاروبار لپاره څه اړین دي او څنګه کولی شو یو بریالی کاروباري پلان ولیکو، دې او دې ته ورته پوښتنو ته د ځواب په موخه د کتاب موضوعات تر پایه راسره واورئ. د کاروبار تعریفونه. کاروبار بیلابیل تعریفونه لري چې د بیلابیلو علماو لخوا په یو مفهوم سره په بیلابیلو جملو کې روښانه شوي دي. د کاروبار د مفهوم د ښه پوهاوي په موخه ځینې مهم تعریفونه دلته ذکر کوو. ټولې هغه بوختیاوې چې د هغوی موخه د توکو او خدماتو په وسیله د شتمنۍ لاسته راوړل وي کاروبار بلل کیږي. ټولې هغه فزیکي او ذهني کړنې چې د هغې په مرسته انسانان د خپل ژوند لومړني او د اړتیا وړ توکي تیاروي کاروبار بلل کیږي. د شتمنۍ د لاسته راوړلو په موخه چې کومې کړنې ترسره کیږي کاروبار بلل کیږي. ټولې هغه کړنې چې یو یا څو کسان سره یوځای کیږي او د توکو د تولید او خرڅلاو له لارې عاید ترلاسه کوي کاروبار بلل کیږي. د پورتنیو ټولو تعریفونو څخه دا نتیجه لاسته راځي چې کاروبار د ټولو کړنو او فعالیتونو لکه د توکو یا خدماتو تولید او خرڅلاو څخه عبارت دی چې موږ یې د ګټې لاسته راوړل، وګړو ته کاري فرصتونه برابرول، په ټولنه کې پانګونه، ټولنې ته چوپړ او د ټولنې یا هیواد په کچه اقتصادي پرمختګ وي. د کاروبار ارزښت. کاروبار د اقتصاد له مهمو سکتورونو څخه شمیرل کیږي چې د نورو ځانګړو سکتورونو ترڅنګ کولی شي د یو هیواد په وده او پرمختګ کې بنسټیز رول ولوبوي. کاروبار د یو هیواد په ټولو برخو کې هر اړخیز رول لوبوي. کاروبار دی چې وګړو ته د کار فرصتونه برابروي، د توکو د پیرلو او پلورلو لپاره، د نوښتونو رامنځته کولو لپاره، د بهرنۍ پانګې د جلبولو او د ورځنیو یا لومړنیو اړتیاو د بسیا کولو لپاره کاروباري سازمانونو ته اړتیا ده. کاروبار د یو هیواد په ملي عوایدو، کرنیزو تولیداتو، د قیمتونو په لوړوالي او ټیټوالي، عرضې او تقاضا او د صنعت په پراختیا کې بنسټیز اغیز لري. د هیواد په کچه د کاروبار ارزښت په لاندنیو ټکو کې خلاصه کولی شو. د ګټې ترلاسه کول. د هر کاروبار لومړی بنسټیزه موخه د ګټې لاسته راوړل وي.
هغه کاروبار چې ګټه ونه لري د ډېرې لږې مودې لپاره وي او ډېر ژر له منځه ځي. ګټه هغه څه ده چې د نړۍ انسانان کاروبار ته هڅوي. که په نړۍ کې ګټې شتون نه درلودلی نو کاروبار به هم نه وای. ګمارنه: کاروباریان یا نوښتګران د دې ترڅنګ چې خپل ځان ته ګټه ترلاسه کوي ګڼ شمېر نورو کسانو ته هم د کار فرصتونه هواروي چې دا بیا په هیواد کې د بیکارۍ کچې په ټیټوالي او پر ملي اقتصاد د مثبت اغیزې لامل ګرځي. د نړیوالو اړیکو پراختیا: د کاروبار له لارې د هیوادونو ترمنځ صادرات او واردات ترسره کیږي چې په پایله کې ورسره بهرنۍ اړیکې هم پراختیا مومي. د پانګې سالمه کارونه: کاروبار له بیلابیلو کسانو څخه په تیره بیا د بانکونو او نورو مالي مؤسسو له لارې پانګه راجذبوي او د تولیدي فعالیتونو لپاره پرې پانګونه ترسره کوي چې په دې سره د تولید او کارموندنې په برخه کې مرسته کولی شي. له ټولنیزې پراختیا سره مرسته: کاروبار په ټولنیز پرمختګ کې هم بنسټیز رول لوبوي ځکه چې د کاروبار وده د پانګوال ګټه زیاتوي او د پانګوالو ګټې بیا ملي عواید لوړوي کوم چې په ټولنیز پرمختګ مرسته کولی شي. ډېری کمپنۍ لوی کاروبارونه لري چې حکومت ته د مالیې له لارې ډېرې پیسې ورکوي او په دې سره د هیواد په ملي عوایدو کې د پام وړ زیاتوالی راځي. د کاروبار انګیزه: د یو بریالي او ګټور کاروبار د رامنځته کېدو لپاره د کاروباري انګیزې شتون یو له بنسټیزو او لومړنیو مرحلو څخه ده چې نشتون یې د کاروبار پیل ناشونی کوي. د ټولو کاروباریانو او نوښتګرو کیسه له دغه جملې څخه پیل کیږي: زه کاروباري انګیزه لرم. کاروباري انګیزه او نوښت د مفهوم او معنا له مخې تر ټولو نږدې او ټینګ اړیکې لري. دا چې تر اوسه هیڅ کوم فیلسوف د نوښت په هکله کوم جامع او سټنډرډ تعریف نه دی وړاندې کړی، شاید ونه شو کولی کاروباري انګیزه هم په دقیقه توګه تعریف کړو. خو د یو ساده تعریف له مخې کولی شو ووایو چې کاروباري انګیزه یا بزنس آیډیا هغه مفهوم دی چې کولی شي مالي ګټې رامنځته کړي. په حقیقت کې کاروباري انګیزه هغه توکي یا ګوډز او چوپړتیاوې یا سرویسز وړاندې کوي چې خلک تیار دي ترڅو د هغوی رامنځته کولو لپاره پانګونه وکړي. کاروباري انګیزه هغه لامل او دلیل دی چې تاسو د یو فعالیت ترسره کولو ته اړ کوي او د کاروبار موخه چې ګټه کول دي د هغې د لاسته راوړلو لپاره مو په حرکت راولي. یوه کاروباري انګیزه باید د لاندینیو خصوصیاتو درلودونکې وي: د ستونزو د حل یا له منځه وړلو لپاره وي. هره کاروباري انګیزه چې د یوې ستونزې د حل یا له منځه وړلو لپاره جوړه شوې وي معمولا تر نورو کاروباري انګیزو ډېره غښتلې او ځواکمنه وي. غوره به وي چې د کاروباري انګیزې د لټون په موخه لومړی په ټولنه او شاوخوا کې ستونزې په ګوته او وروسته د ستونزو لپاره د حل مناسبې لارې چارې ولټوو چې همدا د حل لارو ته کاروباري انګیزه ویلی شو. د یو چینایي متل له مخې چې وایي ستا ستونزې زما بزنس دی، هر څومره چې یوه ټولنه کې ستونزې زیاتې وي هومره به د کاروبار لپاره فرصتونه او کاروباري انګیزې زیاتې وي. په یاد ولرئ هره ستونزه یوه کاروباري انګیزه ده. هغه څه چې اړین دي یوازې پرې غور کول او ورته د مناسبې حل لارې پیدا کول دي. نوښت لرونکي او نوي وي: یوه ښه او بریالۍ کاروباري انګیزه باید نوي او نوښت لرونکي وي ځکه چې نوښت او بیلوالی د هر کاروبار اړین توکي دي. هغه کاروبارونه چې په بازار او ټولنه کې د شته کاروبارونو څخه بیل او د نوښت لرونکي وي تل د نورو کاروبارونو په توپیر ډیر بریالي او د پرمختګ لرونکي وي. غوره نوښت هغه دی چې وکولی شي د زیاتو پیرودونکو پام ځان ته واړوي او د پیرودونکو د ګټو ترڅنګ د ټیټې بیې، کم مصرف او لوړ کیفیت درلودونکی وي. د اوږد مهال ودې پایښت او ګټې وړتیاوې ولري. یوه کاروباري انګیزه په حقیقت کې د یوه کاروبار پیل دی. که غواړئ او په دې فکر کې یاست چې کاروبار مو د اوږد مهال لپاره وي نو اړ یاست دا خصوصیت مو په کاروباري انګیزه کې ولټوئ. باید وګورئ کومه کاروباري انګیزه چې ستاسو سره ده د کومې ستونزې د حل لپاره ده او کوم خدمات یا محصولات چې ستاسو د کاروباري انګیزې په پایله کې منځته راځي د څومره مودې لپاره ورته اړتیا پیښیږي. د کاروباري انګیزې وده او پالنه: یوه کاروباري انګیزه په پایله کې یو پانګوال ته ورکول کیږي او یا هم شاید خپله د انګیزې څښتن پرې پانګونه پیل کړي. نو پر دې بنیاد د خپلې انګیزې په وده او پالنه کې هغه ټکي چې اړین دي او ستاسو د انګیزې ژوند تضمینوي باید په پوره ډول سره په پام کې ونیول شي. په حقیقت کې دا هغه ټکي دي چې د یوې کاروباري انګیزې په پیل کې باید په پام کې ونیول شي. دغه ټکي په دریو جلا برخو کې روښانه کوو. پیرودونکي: د یو بریالي کاروبار کلي د پیرودونکو په رضامندۍ کې ده. پیرودونکي د هغو توکو او چوپړتیاو لپاره مصرف کوي چې وکولی شي د دوی ستونزې او اړتیاوې پوره او یا هم په چارو کې ورته اسانتیاوې رامنځته کړي. تاسو باید معلومه کړئ چې ستاسو کاروباري انګیزه کوم ډول اسانتیاوې د پیرودونکو لپاره وړاندې کوي.
د انګیزې په ټاکلو کې د پیرودونکو پیژندل او د هغوی ټاکنه خورا اړینه ده. دا ځکه چې موږ سره مرسته کوي ترڅو وکولای شو د خپلو توکو او چوپړتیاو د مصرف او بیې اندازه وټاکو. د پیرودونکو په ټاکلو پیژندګلوۍ کې باید لاندې پوښتنې ځواب کړای شي. لومړی، زما د تولید او چوپړتیاو لپاره د کومې اقتصادي کچې پیرودونکي شته؟ دویم، نوموړي پیرودونکي به تر کومې کچې متعهد پاتې شي؟ دریم، خپل توکي او چوپړتیاوې به په چا باندې وپلورو؟ څلورم، کوم توکي او چوپړتیاوې به مو پیرودونکي قانع کړي؟ بازار یوه کاروباري انګیزه هغه وخت مالي ارزښت پیدا کوي چې وکولای شي په بازار کې د پلي کېدلو وړتیا ولري. د یوې بریالۍ کاروباري انګیزې بله نښه دا ده چې په بازار کې د یادې انګیزې محصول یا خدمات په کوم سلنه خپلې موخې ترلاسه کولی شي او څرنګه کولی شي خپل ځان له سیالانو څخه بیل کړي. د کاروباري بریا د ترلاسه کولو لپاره اړینه د خپل بازار وټاکئ او تر ټولو اړینه دا چې په کومه کچه بازار او پیرودونکو ته د ځواب ورکولو او اړتیا پوره کولو تیاری لري. د ګټې اخیستنې او عایداتو میکانیزم. یو کاروبار باید وکولای شي د اوږدې مودې لپاره ګټور وي. د یوې بریالۍ کاروباري انګیزې بله نښه د ګټې او عاید اندازه ده. تر هغه څه وړاندې تر ټولو اړینه پوښتنه دا ده چې نوموړې انګیزه څنګه او پر څه ډول سره کولی شي تاسو لپاره پیسې وګټي. نو په پایله کې رښتیا هم غواړئ د خپل ژوند ډول ته بدلون ورکړئ او د یو بریالي کاروبار خوبونه ووینئ، اړ یا اسلام د شیبې پیل کړئ، ستونزې په ګوته کړئ او ورته د مناسبې حل لارې په لټه کې شئ. کاروباري انګیزه وټاکئ او د پلي کولو لپاره یې پلان جوړونه وکړئ. هیڅکله ماتې مه منئ او پر پلي کولو کې یې نه ستړي کېدونکې هلې ځلې وکړئ. په پای کې به همدا تاسو بریالي یاست. د کاروبار ډولونه. په عمومي ډول سره د کاروبار لمن ډیره پراخه ده او ټول هغه فعالیتونه او کړنې په ځان کې رانغاړي کوم چې له تولید د توکو او چوپړتیاو له توزیع سره اړیکه ولري او موخه یې په دغو کړنو کې د ګټې لاسته راوړل وي. په نړۍ کې عموما دغه درې ډوله کاروبارونه شته چې هر یو یې په جلا جلا توګه تر څېړنې لاندې نیسو. چوپړتیاوي کاروبار هغه کاروبار چې تولید د لمس کولو وړتیا ونه لري، یعنې ظاهري بڼې له مخې د لیدلو وړ نه وي، د چوپړتیاوي یا خدماتو وړاندې کوونکي کاروبار په نوم یادیږي. د بیلګې په توګه د مسلکي او تخنیکي زده کړو وړاندې کول، په ځانګړې برخه کې تخصص اخیستل، مشوره ورکول او همدارنګه دې او دې ته ورته نورې داسې کړنې یادولی شو. د خدماتي کړنو تر ټولو غوره بیلګې له ښوونځي، بانکونه، د محاسبې او مالیاتي خدمتونو وړاندې کول، حقوقي سلا مشورې او داسې نور په ګوته کولی شو. سوداګري دا د کاروبار هغه ډول دی چې سوداګر توکي په عمده ډول سره اخلي او بیرته هماغه توکي په پرچون ډول سره پلوري. یا ډول ته د اخیستلو او خرڅولو سوداګري هم ویلی شو. د دې کاروبار اصلي موخه د ډیرې ګټې لاسته راوړل دي په داسې ډول چې اخیستل شوي توکي په لوړه بیه خرڅوي. په یاد کاروبار کې بیله دی چې د هغوی بڼه بدلون عمومي خرڅلاو ته وړاندې کیږي. د بیلګې په ډول د خوراکي توکو هټۍ، ویشونکي او داسې نور د توکو خرڅونکي. تولیداتي کاروبار د سوداګریز کاروبار برخلاف د تولیداتي کاروبار موخه د لومړنیو او عمومي موادو اخیستل دي ترڅو وکولای شي په مرسته یې نوی تولید رامنځته کړي چې په پایله کې د اخیستل شوي او عمومي موادو یا هم تولیداتو په بڼه کې بدلون رامنځته کیږي او په نوې بڼه تولید بازار ته وړاندې کوي. تولیداتي کاروبار د عمومي موادو، کارونکو او داسې نورو اضافي لګښتونو د یو ځای کېدو په پایله کې منځته راځي او بیا یا توکي او تولیدات پر پیرودونکو پلورل کیږي. د جوړښت له مخې کاروبار په لاندې ډولونو ویشل شوی. لومړی، شخصي کاروبار. دا هغه کاروبار دی چې د یو کس په مرسته جوړ شوی او یوازې همدا یو کس د دې کاروبار مالک دی. په عمومي ډول سره یاد کاروبار د ډیرې لرغونې زمانې څخه را په دې خوا په ټولنه کې دود دی. په دې ډول کاروبار کې د کاروبار څښتن کاروبار په خپله چلوي، په خپله ورته پلان جوړونه کوي او په خپله یې عملي کوي. د کاروبار لپاره په خپله ځای ټاکي، خپله پانګه کاروي او د اړتیا په وخت کې له خپلو ملګرو او دوستانو پور اخلي. یاد کس د کاروبار د ګټې او زیان، د کاروبار د بریا او ناکامیدو مسؤل دی. دویم، شراکت. په شخصي کاروبار کې د ځینو ستونزو له کبله لکه د پانګې کموالی، نامحدود مسؤلیت، د کاروبار یو بل ډول رامنځته کړ چې شراکت ورته وایي. شراکت هم د کاروبار ډیر لرغونې بڼه ده. په عمومي ډول سره هر هغه کاروبار چې د دوه یا دوه څخه زیاتو کسانو په وسیله رامنځته شي شراکت ګڼل کیږي. دریم، کمپنۍ. د کاروباري جوړښت له مخې دا د کاروبار هغه ډول دی چې څو کسان د ګټې د لاسته راوړلو په موخه خپلې پانګې راټولوي او په راټولې شوې پانګې پراخ کاروبار پیلوي او په پای کې لاسته راغلې ګټه په خپل منځ کې سره ویشي. هغه څه چې د کاروبار د پیلېدو وړاندې باید پلي شي.
د نوښتګر نامتو سوداګر جوړیدلو او یا هم تر ټولو غوره او بریالي کس جوړیدلو پر وړاندې هیڅ داسې کوم خاص اصول او بندیزونه نشته. دا موږ یو چې هر فرصت ته د خنډ په سترګه ګورو او خپل ژوند په لوی لاس ځان لپاره ستونزمن کوو. که چیرې موږ خپل ځان او اندونه مثبت وروزو نو دا به په بشپړ ډول څرګنده شي چې هره ستونزه کې ګڼ شمېر فرصتونه نغښتي. هغه څه چې اړین دي یوازې او یوازې زموږ اراده، حرکت، ماتې نه منل او د ستونزو دقیق پیژندل دي. د یو بریالي کاروبار پیلولو لپاره ډېرې روپۍ او یا هم د کاروبار په هکله په کافي اندازه تجربه لرل شرط نه دي. هغه څه چې اړین دي یوازې او یوازې یو منظم، دقیق او غوره پلان جوړونه ده چې کولی شي تاسې د بریالیتوب ته پل ورسوي. دا چې د ودانۍ جوړولو کې تهداب او لومړنۍ خښته تر ټولو اړینې دي او باید په پوره غور سره کیښودل شي. همدارنګه د یو بریالي کاروبار د پیلولو وړاندې هم ځینې کړنې دي چې باید په پوره معنا سره وڅېړل شي او بیا پلي شي. د بریالي کاروبار له پیلېدو وړاندې غوره ده لاندې ټکي په پام کې ونیول شي. لومړی، له ځان وپوښتئ آیا تاسو د کاروبار پیلولو ته تیار یاست؟ له هر څه وړاندې هغه څه چې ډېر اړین دي تاسو یې ترسره کړئ د ځان پیژندل دي. کله چې مو ځان وپیژاند نو بیا د لویو کارونو ترسره کولو ته تیار یاست. دا چې تاسو دا کتاب تر دې ځایه اوریدلی نو زه ډاډه یم چې تاسو هم د یوې بریالي کاروبار پیلولو په هکله سوچ کوئ او غواړئ نور مو هم د ژوند بڼې ته بدلون ورکړئ. غواړئ نور مو خپل پټ ځواک ښکاره کړئ او خپل ځان د یو نامتو او بریالي سوداګر په بڼه ووینئ. اوس مو چې د بریا لپاره لومړی ګام اخیستی، بیرته مه شاته کیږئ او د ځان پیژندلو لپاره مو له ځانه داسې پوښتنې وکړئ. کاروباري نړۍ ته د ننوتلو لامل مو څه دی؟ آیا د کاروبار ګټه وټه مو د ژوند اړتیاوې در پوره کولی شي؟ کوم داسې خاص مهارتونه او هنرونه لرئ؟ آیا لوړې زده کړې لرئ؟ د کاروبار له پیلېدو څخه مو موخه څه ده؟ د کاروبار لپاره څومره خطر منلو ته تیار یاست؟ د کاروبار پیلولو لپاره مو انګیزه څه ده؟ د کاروبار پیلولو لپاره څه ناڅه بودیجه او پسنداز لرئ؟ که کاروبار مو د ماتې سره مخ شي آیا په ورځنیو چارو به مو څه ناڅه اغیز ولري که نه؟ د خپل ځان د قوت او ضعف نښې مو څه دي او پر کاروبار یې اغیزې څه وي؟ اوس مهال ژوند کې څه فرصتونه او خنډونه وینئ؟ آیا له دې ورهاخوا کوم بي پلان لرئ؟ د کاروباري نظریې په هکله مو د بازار څېړنه پیل کړئ. د کاروباري نظریې شتون د کاروبار له لومړیتوبونو څخه ګڼل کیږي. دا چې څنګه کولی شئ یو غوره کاروباري نظریه ولرئ نو لاندې پوښتنو ته د ځواب په لټه کې شئ. څه ډول توکي او چوپړتیاوې غواړئ وړاندې کړئ؟ آیا ستاسو کاروباري نظریه نوې ده؟ آیا ستاسو کاروباري نظریه تر ټولو ښه ده؟ څنګه کولی شئ خپله کاروباري نظریه خوندي وساتئ؟ ستاسو د کاروباري نظریې سیالان به څوک وي؟ ستاسو تولید به په بازار کې کومې اغیزې ولري؟ د یادې کاروباري نظریې په پلي کېدلو سره به مو مالي ستونزې وګواښي او که نه؟ د کاروباري نظریې ګټې او زیانونه مو څه دي؟ د کاروبار نوعیت او جوړښت مو وټاکئ. څه ډول کاروبار غواړئ ولرئ؟ دا چې کاروبار د جوړښت له مخې بېلابېل ډولونه لري نو تاسو اړ یاست په هکله یې غور وکړئ او له ځانه وپوښتئ آیا په یوازې کاروبار کړل غواړئ؟ آیا شراکت غواړئ؟ آیا د شرکت یا کمپنۍ رامنځته کول غواړئ؟ د خپل نوي کاروبار لپاره مو سوداګریز پلان جوړ کړئ. یو سوداګریز پلان ټول هغه څه دي چې له پیل څخه تر پایه باید پلي شي په خپل ځان کې رانغاړي. د یو بریالي کاروبار درلودل د بریالي سوداګریز پلان جوړول دي. لکه څرنګه چې د ودانۍ جوړولو لپاره نقشې ته اړتیا ده د کاروبار لرلو لپاره هم د سوداګریز پلان جوړول اړین دي. که څه هم سوداګریز پلان د مفهوم او محتوا له مخې خورا لوی دی خو د بیلګې په توګه یې لاندې برخې یادولی شو. عمومي خلاصه، لنډه پیژندنه، د بازار موندنې څیړنه، د بازار موندنې پلان، عملیاتي پلان، د مدیریت پلان، مالی پلان. د خپل نوي کاروبار لپاره مو د بازار موندنې پلان جوړ کړئ. د بازار موندنې پلان جوړولو په وخت کې اړ یاست د بازار د عمومي حالت په هکله څیړنه وکړئ. خپل د کاروبار موخې مو روښانه کړئ. هغه کومې سټراټیژیانې چې کولی شي ستاسو کاروبار غښتلی کړي وپیژنئ. د بازار موندنې بودیجه مو وټاکئ. کوم ځای، څه وخت او کوم خلک باید په نښه کړئ. دې او دې ته ورته پوښتنې مو د بازار موندنې پلان برخه وګرځوئ.